أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پښتونخوا د دې غیرتي او غیرتي خاورې د جنوبي پښتونخوا دلته د ډېر پخواني سیمې د کوی د مرحوم حاجي شرف خان اکا په میله کې راغونډ شوو د شاوخوا د پښتنو ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو دوستانو عزیزانو ورونو پښتو وطن دی دې کور سره موږ ولد یو شرف خان اکا بچیان خدای دې وبخښي نور عثمان میر حاجي فیصل خان دا په دغه کې دوی ټول اوس یې د شکل بدل شوی دی دا دوی پوره ښاغلي خلک وو مسافر چې هر څوک به راتله د دوی په کور ډېر په ورین تندي کله ناشته کله د غرمې ډوډۍ کله د ماښام ډوډۍ موږ د میر عثمان سره وخوړلې ده د میر حاجي سره هم فیصل خان په هېواد مستو پارټۍ کې راغی سیاسي طور د پښتانه د ګډ وطن لار نشي یو کېدلی څوک په یوه پارټۍ کې څوک په بله پارټۍ کې پښتو وطن دی ډوډۍ به سره خورو چای به سره څښو دا اکثره پښتانه ډېر ننګیالي خلک دي ډېر وړونه دي د ډوډۍ په باره کې زه اکثره ورته وایم چې وروره ډوډۍ به نه راباندې شمالي پښتو وطن دی چې راغلم ډوډۍ به خامخا راکوي بستره به هم راکوي شپه به هم راکوي او چې راغلی خدای وهست ډوډۍ به هم درکوم بستره به هم درکوم چای به هم درکوم زه کښېنو به خبره ورسره کوو عزیزانو موږ په دغه روان دلته مختلف خلک راځي مختلف سیاسي پارټۍ خلک موږ چې هر څوک وي چې په هره پارټۍ کې یو موږ په سر کې یو قام یو قوم شیشته وایي قوم د دنیا عالمان داسې بیانوي چې د انسانانو یوه داسې ډله چې هغه یوه ژبه وایي ژبه یې شریکه وي دود دستور لباس ناسته ولاړه یې شریکه وي خوی یې شریک وي او خپل استوګنې یو ځکه لري نو دې ته قوم وایي دا زموږ وروڼه دي د بلوڅان د ترندان ناست دي راویان ناست دي مغرسنیان ناست دي دوی هم انسانان دي موږ ټول په لوی سر کې زموږ عقیده ده او انسانان دا وایي چې ګډ انسانان په سر کې سره وروڼه دي د آدم علیه السلام او حوا انا بچي دي زموږ د دوی خلکو منځ کې دا اړیکه څنګه راځي ما چې یاد کړو دوی زموږ وروڼه د دې واوسي لیکن دی هغه ژبه نه وایي چې دی وایي دی بله ژبه وایي په دې وجه باندې د ده د قومندۍ بله لیکه شروع کېږي دی خپل وطن لري که عرب دي که عجم دي که ایران دي که بلوڅ دي که سندري دي بیا د انسانانو یوه ډله ده یوه ژبه وایي یو کور یو وطن دا جلا جلا قومونه دي په لوی سر کې موږ ګډ انسانان یو موږ د آدم علیه السلام بچي یو عزیزانو موږ پارټۍ یا روان شوي یو پوهان خلک دا وایي چې د قام عزت او بېعزتي سره شریک وي بیا د یو قام عزت او بېعزتي خدای وکړه د هغې مځکې سره تړلی دی چې په کوم باندې د ده کور وي که د خپلې مځکې اختیار د ده په لاس کې وي دی د پیسو خاوند دي دی هغه نعمتونه چې خدای پاک دلته ورکړي هغه دی راباسي بیا یې په بازار کې خرڅوي بیا د خپل قام د بچیانو دپاره یا مدرسې جوړوي یا سکولونه جوړوي یا سړکان جوړوي یا هغه کې دا کام سیال کام بلل کېږي دا آزاد کام بلل کېږي او که وطن ستایي پر نعمتو یې بل څوک ناست دي ته پر خپل وطن باندې د بل چا مزدور یې دا ښه پوزیشن نه ده دا یو قسم بېواکي ده دا یو قسم
ورجل الماضي اشتغل لكازيد دلت له مشتر خلق شمولكي فرد وطنكي پښتانه ولوس هغه قومونه لا پاک او قرآن کریم کې په سوره روم کې وایي ما زما د ربوبیت یو نقشه دا ده چې د آدم علیه السلام او حوا نه بچي وجه بلو چې دا د اوس خبرو چې موږ ګورو وجه بلو هغه نشته دا د الله په وسره چې موږ ګورو یو ځای وایي یو لباس وایي یو رنګ خوی وایي یو رنګ دغه وایي او قرآن کریم کې الله پاک وایي دا زما لپاره نه و ګرانه چې ما فیصله کړې وه چې ګډ خلک یم مسلمانان لیکن ما هغه خلکو ته ښوولي دي زه یې ګورم چې څوک په خپل عقل په پوهې سمه لاره ولذا مشکله کم خبره کوو خلک شمونه کوي یو دا وایي ټول مسلمانان سره وروڼه دي دا خبرې مه کوو دا کرکې جوړوي مسلمانان سره وروڼه دي خود مولوي د قرآن کریم آیت دی انما المؤمنون اخوه لیکن د هغې معنا دا نه ده فرض که اوس او کم یو بجه ده اوس دلته نږدې یو هندو مسلمانېږي یو امریکن مسلمانېږي یو فرنګی مسلمانېږي خدای پاک هدایت ورته کوي یو فرانسیسی مسلمانېږي د کینیډا یو سړی مسلمانېږي یو بل سړی مسلمانېږي ولې راوړي دی زما د کلمې ورور شو لا اله الا الله محمد رسول الله چې وویله دی زما د کلمې ورور شو لیکن د دوی په کویلو نه دی راغلی په دې خبرو به ورڅخه خلاص وو دی که مسلمان دی چې ته خپل کور شته کلی شته هغه راغلی زما ورور دی نېشمن خپل نږدې په شریک لیکن زما د کویلا یا زما په وطن کې شته نعمتونه دي په دې نه زوړ مسلمان راګرځي نه نوی مسلمان راګرځي مشكلة زو عرب والله خيراش ومزار مثل مشكلة عرب والزو سيس مشاعر ممتلي مستحلق لدبي فيزا لكويت فيزا للبغاو فيزا دا أوروبي نراكي وفلسطين نراكي يأتي ورسو دا بجان كلاري باجي وستا يأتي ورسو صم بتخور تناسي كفيل وطور تناسارية تر هغه د دوی کې کار کوي پر زه ستا ملک یم خواري به کار وي ستا پروفیل په دنیا چې دوی ما ته راغی کې زه دا نه کړم ته سلیمان خېل یې ته کریم یې ته غلجی یې ته درانی یې ته پنجابی یې ته بلوچ یې زما وطن ته راغلی یې خواري کار یې ستا په خواري کې به ما پیسې دي نه راکړه درڅه دا په دنیا کې دا ځان مسلمانان وایي مسلمانان وایي زما ورور ځان بولي دا کار په لندن کې نشته دا کار په فرانس کې نشته دا کار په استرالیا کې نشته په کوم ملکونه کې هلته چې څوک نه راوتې دی د ترموري څوک برباد بیا د نور مزدوري کوه نه دلته خور شته نه کفیل شته زه په لندن کې یم دا سره ته کړه خلک ګرد پښتانه ته کړه خلک سړي نور مهیر کوم په یاد نه وي نشئ زه په لندن کې هم سړي ټلیفون راوخلي مامور کې ما ور هو څوک یې پلانی ناسم یم درځم پیدا کوم خبره درڅخه ما خدای راوړه زه یې ووژو کلیوال سړی نیمه ګنټه بعد ورځه وچې یوې ګنټې چې جوړالم سړی ولاړ وایي ټول په خیر راځه خدای راوړه څنګه راغلې نوم دې څه دی وایي نوم کانایي وربیا وایي یو کمکی زوی مې راوستی د لندن په راغلی پاسپورټ یې واخیستی یم چیرې کې یم په خپل جیب کې وه چې ما زوی دلته کښېنه یو څوک به در راشي چې د کومې خوا یې راوړې وایي زه یو جهاز راوستم دلته یې ده نو بیا ورته زما یو زه کښېنستم څاروی مې دی پولیسو سپور کړ دی فلاني ځای ته یووړی ما چېرته پاره دې راوړي نو دې دپاره مې راوړي چې دلته د مهاجر په نامه به ووشي سبق ووایي دا اوس وروښ کال وروښ کال وروسته 3 میاشتې مخکې ودغه په زنګامان کې راوړم اسلام آباد چې ممکن سړی همدا ته یم هم هو وایي هغه مالک کیسه کوي وایي یو دغه دی وکیل دی یو دا ورېرې ډاکټري وایي پښتانه دا ښاغلي خلک دي
د دغه ناصاب څه دغه د لندن خلکو کفیل په بدماشي پیسې نه دي وشي مسلمانان یې زموږ غواړي موږ ځو دوبۍ ته په دې ځو چې دوبۍ کې الله پاک پټرول پیدا کړی دی د پټرول واک اختیار د خلکو په خپل لاس کې خپل پټرول خرڅوي پیسې کوي بیا خپل وطن کې هوایي اډې جوړوي سړکان جوړوي ارزانه مزدور خوشحاله دي په زموږ موبایل کې ورځو بل ته سړکان جوړو بل ته هوایي اډې جوړو بل ته ښارونه جوړو زموږ یو روزانه ده او که زموږ مسافر یم دلته حالت ورځ په ورځ ځان خرابېږي زموږ کام ده داسې نه ده چې موږ لیوني یو هېڅ هېچا په قرآن کریم کې الله پاک زموږ ښځې زموږ نارینه خساره خلک غریب خلک نږدې په مخه کړي دي هره ښځه چې لاس پورته کړي هر سپین ږیری چې لاس پورته کړي یا خدای پاکه دا زموږ بیا څنګه قسمت د ده غریب دا خیال دی چې د خدای په دې رضا دی چې زه په موږ اخته یم د خدای په دې رضا دی چې زه د چیبي مریض یم د خدای په دې رضا دی چې زه په کاختي اخته یم داسې نه ده علما ناست دي په قرآن کریم کې الله پاک دعوا کوي وایي زه د هر ساکښه د رزق وروړی یم هر ساکښه من دعابتین چې په هغه غاړه کې اوسي زه یې د رزق وروړی یم ساکښه معنا پښتانه خلک یې ته پوهېږي چرګوشکۍ مار لړم کچمن واړه واړه بلای بیا ته تر پیله هغه پورې مایانو پورې الله پاک یې دې وروړی بیا چې دې وروړی دې نو بل دې الله پاک قسمت موږ خلکو غلط اخیستی دي قسمت د عربي ژبې لفظ دی قسمت معنا برخه د یو کام برخه د ده هغه وطن چې د خدای ورکړی الله پاک غیرتمند ذات دی او پښتانه او افغان ته یې تر ټولو غني وطن ورکړی تر ټولو غني وطن موږ یې په دعوا ثابتولی شو چې د عرب د دنیا د فرنګي د امریکې د روس د چین تر هر چا زموږ وطن د خزانو په ویاړ غني دی په سوره رحمان کې الله پاک خپل نعمتونه بیانوي الله پاک انسان ته وایي چې لږ سوچ وکړه لږ فکر وکړه دا اسمان دا مځکه دا لمر دا سپوږمۍ دا موسمونه بدلېږي لمر ځي سپوږمۍ راځي دا خو ښکار نه دی دا یو خالق لري دا یو جوړېدونکی لري بیا ورته ته دا ښیي چې انسانه دا مې پیدا کړي دا مې پیدا کړي دا مې پیدا کړي خو بیا یې الله یلیدکم تقریبا ته به کوم شی دروغجن وګورې زه به دعوا وایم هم طالب یم ډېر لوی مفتي یم نه یم یو اوس یو ولاړ شي قاري صاحب سوره رحمان یې ووایي په سوره رحمان کې چې الله پاک کوم نعمتونه پیدا کړي دي ګڼ په پښتون او افغان وطن کې شته موږ سوال دا راوړي بیا موږ ولې وژنو بیا موږ ولې وژنو ستا وطن د دریابو وطن دی ستا وطن د ځنګلو وطن دی یو کوچې په 10,000 روپۍ دي ستا په وطن کې د زمرد غرونه دي چې ټاګې په لکو روپۍ دي ستا په وطن کې سره زر دي ستا په وطن کې سپین زر چې یاده یې هغه لرې بیا هغه کشي شفاف موږ کام وو موږ باچبي وو باچي زموږ خیال ساتئ موږ یې د ټولو ژغورلو نن موږ شو پښتانه کام ته دا بې منګول پاتې په دې موږ ځان ساتو بیا بې هنره منګول بهایه ته بیلچې زه د دوی له یو اتللی بیلچې وو طالبان هم راته د څو کاله مخکې پاکستان هم څه خلک وو څوک نور وو بیلچې وو خو د دوی بیلچې وو پکې د دوی کور سره نږدې وطن په دا کې شته بیلچې وو څوک جرمنیان هم راسره وکړه جوړه سهار وختي لمر نه و راختلی زه راووتم سره وګرځېدم د اوبو پر غاړه لمر نه و راختلی داسې ګرمي وه لکه په دوی کې په غرمې ورځي لمر نه و راختلی په دغه ګرمۍ کې زموږ خلک محنت کوي په شان ساتي کور پاته لور پاته ښځه پاته ورا پاته کانا پاته دا موږ ولي مسافر شو موږ خلک په مخه واخیستو موږ خلکو زموږ د نعمتونو تېر کړو زموږ نعمتونه یې قبضه کړل بیا چې موږ کله غږ کوو پر کام باندې چې وکړو مهرباني وکړي له لاسه راوړي ځینې خلک دا خبره کوي دا خبره مه کوئ زه پښتون یم
دا خبره نه کوو زه یو کام یم دا که څوک په چم کوي توبه دې وکړه چې په صحیح معنا په اخلاص کوي نو زه د قرآن کریم درې څلور آیتونه ورته وایم دی بیا ماته راوښیي الله پاک په قرآن کریم کې وایي ما هېڅ قام له یو پیغمبر نه دی لېږلی بې دغه چې د دوی ژبه وي ما هېڅ قام موږ علما وایي چې یو زړه څلوېښت زره یا دېرش زره رسولان پیغمبران راغلي الله وایي چې ما هېڅ قوم بلکې دا ویلي چې ما په دنیا کې د انسانان نشته چې ما دغه نه دی ورلېږلی خپل استازی او د دوی په ژبه یا قرآن کریم کې الله پاک محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي وایي محمده ما قرآن کریم ډېر ساده کتاب بلسان قومه لسان ژبه ته وایي قوم و قام ته وایي بله خبره که څوک وایي د قام خبره نشته زما دا عقیده ده د قرآن کریم د طالب علم په حیثیت د دغه په حیثیت د موسی علیه السلام پیغمبري په یوه خبره ده دی د یو قام سړی دی هغه بني اسرائیل دي بني اسرائیل د فرعونانو غلامان دي هغه یې وژني هغه یې حلالوي ښځې ژوندۍ پرېږدي بچیان یې حلالوي بیا فرعون کوم لیونی شي چې ورور په دې پیسو کې داسې ستا به بچي دې څه وایي یا به دا د خدای له رڼ سره کتار کړي درته وپېژني یا چې ځینې وایي چې جادوګرو ورته وویل چې په دې کام کې به دی بچی پیدا شي ستا بچي به وایي ده حکم وکړي هر کوم د اسرائیل ودرول چې د بني اسرائیل زنانې په غېږ کې چې کوم نارینه بچی پیدا شو هغه سرتېر وکړي حلال یې کړي دا یې حلالول په څه وکړو بیا الله پاک د بني اسرائیل په غېږ کې یو بچی پیدا کړي موسی دا موسی علیه السلام دلته یې خبرې قرآن شریف کې کیسه شته دا موسی علیه السلام مور یې په صندوق کې واچوئ ولاړئ د فرعون په کور کې د فرعون په کور کې لوی شو د فرعون په کور کې لوی شو بیا دغه بچي څه دومره لوی سړی جوړ شو چې د الله سره یې خبرې وکړي موسی کلیم الله دی موسی کلیم الله ته په قرآن کریم کې الله پاک وایي فرعون ډېر غضب والا بادشاه و دی قومونه غلامول بیا ما هغه فیصله وکړه چې زه د مظلوم لپاره بیا ما موسی ته وویل چې ورشه و فرعون ته ووایه چې زما قام ستا له بندګۍ خلاص د بل بالا دشتي قرآن کریم رب الغلامي او د دې خلاف راپورته کېدل دا د موسی علیه السلام سنت دی موږ د دې سنت ملاتړ نه دا سنت په څوک یې کوي چې نه کوي د پښتونخوا ملي پارټي کارکونان د خدای لارې چې خامخا نه کوي دا خپل ولس راپورته کوي خاص ورته کوي په دې کې موږ ته عزیزان تاسو موږ وروڼه یاست که چا عالمي دین ته زموږ په دې خبره کې یو خبره د قرآن کریم د خلاف ښکاره کېږي موږ ته یې وروڼه یو موږ ته عزیزان یو موږ ته ووایاست راویښ یاست لا اله الا الله محمد رسول الله کې بیا بیا سره دې اولاد که چا غړیالي پښتانه ته په دې مجلس کې یو چم ښکاره کېږي د پښتو خلاف کار یې بولي هم ته یې موږ عزیزان یاست راویښ یاست او که نه د بیا عزیزه داسې زندان ته کښېنئ دا بوج موږ یوازې نه شو وایي دا بوج په موږ دروند دی د یو پښتانه د پښتانه وایي د یوه آس تور نه ولاړېږي کله یو چا دا خیال یا سردار شفیق یا شیرپال خان یا سنجاب خان یا فلانی خان یا فلانی خان چې زه په هم ډېرې پیسې لرم زه به په دعوه دا وایم چې د قام دا حال وي چې د دغه اسرار دا کور د سرو زرو وي د دغه شفیق کور د سرو زرو وي دا به ملګري زموږ سردار کور د سرو زرو وي د شیرپال د سرو زرو وي د ثاني د سرو زرو وي چې قام یې دغسې کمزوري ولکه یې قام داسې دا شوي دي عزیزان سیاست چې کوم قام باید وي هغه بربادېږي هغه تاوان وړي دا ګرد وایي هندوان یو خشن نه صدقې یې ده نه نصر یې ده نه دراني یې ده نه غنجي یې ده دا خوښه ګرده د هندوان وه چمن ګرده د هندوان وو کلي ګرده د هندوان وو لاهور ګرده د هندوان وو یوه سیاسي فیصله وشوه دوی ته په مخه شول دا ټول ښارونه وروسته پاتې شو که موږ سستي وکړو خدای به ونه دی نه شته زموږ وینې دلته پاتې شي
هر ځای تېرېږي هلته ترژي هر څوک پر راز کېږي دا دوی اسرائیل سره د جنګ کوم پلار یې زما د ژوند شوی دی زما ښه شوی شفیق یې سره جنګ کوم ناصران یعقوب د ګډ کاده سره جنګ کوم ملک سلیم د زوی کلیم سره د ګروپ سره جنګ کوم سره خدای ته ووایي جنګ په دې ورسره کوم عزیزانو په سر د نولس سل یو نیم سل کاله مخکې شوی دا تل چوکیانې مرکز و شوی دوکوی سنجاوی همنایی زیارت دا یوه ضلع وه دلته نوي لارې وو اوتې راوتې خلک شمونه کوي موږ خاص کړو موږ بلوڅان ملګري ناست موږ بلوڅانو ته خاص کړو چې عزیزه ته تر ما لغړې زه درته تا لغړې زه ورته شمونه نه کوو زما او ستا وطن داسې سره ښکاره دي چې بېشته یې په منځ کې ځایونه مرۍ کمنځکی د دا ده اوښی کمنځکی د دا ده رند کمنځکی د دا ده ترین ځکه دا ده پاکاړ ځکه دا ده موږ به یو د بل سره شمونه نه کوو واک به داسې نه استعمالوو چې بیا به دلته په مځکې نسو دا کرکې جوړوي او کرکې جرګونه جوړوي زه دا وایم چې وایي همنایی زیارت دا پرته پورې پرته پټۍ ده دا اته لکه آبادي ده اته لکه باندې پرومیس کړي چې د هغې خلک راواخلي چې وایي همنایی زیارت د دې صوبایي سره جوړوي خلک شمونه کوي زیارت یې جنازې راکړه همنایی جنازې راکړه سوی یې پر څنګه پرېښود زیړې په ګټه دا نه کوو موږ جنګ نه کوو موږ ته مجبور یو شمن ترلاسه کړي په شمن کې خلک ناست څه کار نه کوي جنګ نه کوي ورور زما لارې ور ازادوي زه اصلاح ته هم وایم دا ته هم وایم دا ته هم وایم چې ورور زه معصوم اصلاح ته یې وکړو کشر مشر ما هم د صحیح ګناه مواد دی چې دا پرکې نه دا دې سپور خلک صحیح خلک ګټه کاري ته وایي عزیزانو خپل وطن ګوره د بل ځکه قبضه کول د بل نیستمن تربور سره زیاتول کول دا ظلم دا ناروا دي دا ونه کړو خپل ځکه خپل وطن خپل علاقه خپله سیمه او بل ته پرېښول بېغیرتي ده دا به وکړو نه به ظلم کوو چې د بل راونه شو نه به بېهمتي کوو چې خپله ورېږه کوو بل څه کار که نه شو کولی دا خو کولی شو چې دا ګډ سګرټ سهار ګډ شروع چې وایي همنایي زیارت ورځ د بېلوي کړي موږ خبره ټول دا ولا که یې دوی رسېدې شي ولا که یې دوی رسېدې شي که دا نه وو پاکستان خلک موږ کلا چې اخلي حقیقي وي دې لپاره ځان موږ ګرځو دا کوو پښتون د ځای ته پاس کوو خپل پښتون وزیر نیول نه راپکې موږ لمونځونه اته کوو او مه بدلوئ راسه اوس نیمور یم چې پاکستان پنځه وخته فرض لمونځونه دي یو د تهجد هم کوو اشراق هم کوو څاښت هم کوو لیکن نن هم زموږ په وطن کې رواج دا دی که زه پنځه کوره وم ته پنځوس کورې وي نعوذ بالله نعوذ بالله زه به ستا خدای یم هېڅ ډول کوم لوی مسلمان نه یم خالي به زه درې کوره ته پنځوس کوره یې ستا بېمرزي د هغه چا سلام وواژم ستا بېمرزي د چا سره شادي ولکه وکړم ستا بېمرزي د چا سره طبي ولکه وکړم که زما سر وي ستا لرګي وي دا د ظلم نظام دی دا موږ ځان دې موږ غرب دې موږ غرب په هر کلي کې بندیان شته هر کلي په کور کې هر ډېر ښاغلي پښتانه دي ګډ ځکه سم دي هر سړي ځان ښاغلی دی موږ په کور کې دومره خلک وینو که لیوني لیوان په یوه یې کړم ځکه موږ وړي سره کړي په یوه چرګه موږ چرګه ستا کړدانه ستا زوی ښه ور ماته تر داسې یو تر داسې ټکه 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 وځړو چرګه چې شي د مرګې چې شي نور په دې زه نه سپی کېږم او زما زوی د چا د چرګې پښه ماته کړې په دې په خدای که سپی کېږم چې زه ورته جایزې ته شمېږم دوی چرګې به درولم زه به ښځو به درواخلم زه به ښځو به درواخلم درته ته زما تربور یې ناصر یې خروف یې ترکه یې کاکړ یې سریزه یې پرې د خاورو ډکې شه یوه چرګه دې بوډه شوې ده زه به دوې چرګې راولم ښځو به هم درواخلم په دې به نه سپي کېږي
مذكور کې موږ لکه لیوني لیوان لکه ذلي لړمونې د روغ شي خو ټول مځکه لکه دا کوټه په دې مجبوري کړي هلته هو وصلنا افغانستان چیرې فرانسه چیرې سوداګري چیرې خانه چیرې خانه چیرې نظام دا سبسي موږ بربادوي داسې ګزاره وکړه دا ترخه ورځ وبېګار ده برداشت وکیل شو ما سره چا باید وکړي پروا نه ځان چې چا دا نه ده ورېندار کوم ډول مامې کوم ډول ټولګو بل ډول یو لاس د یو وجل کې کړو بل راک په بل وجل کې کړو یا چې د ورو کېږي دواړه سپینې ژېړې ژوند پاک سیالي پاک دا زموږ مجلس دی موږ ټول ځو نورې خبرې نه کوو هغوی خلک یاست پر دا خبره سوچ پر دا فکر وکړو هر پښتون د غرضي پښتانه ما سوا هر پښتون دا حق لري چې دی د دې وطن په غم ځان غمجن بولي د دې وطن په تکلیف ځان ژوند بولي موږ ورور دی بالکل لکه ورور موږ ته مشوره راکړه موږ سره داس شریک کړي د موږ سره هڅ شریک کړي د موږ سره فکر شریک کړي سوچ شریک کړي دا غنون دی د کان ناکار په کام راګرځي موږ باچې جوړولې دا اوس پښتانه سره چې ووایي ته دا لیونی وګورو موږ غواړو چې دستي وکړو دی موږ باچې جوړولې میرویس نیکه باچې د نیمې رانه پورې ورسېد او ماتېدو وجه چې شوه د ماتېدو وجه یې دا شوه چې د میرویس نیکه لمسیان په خپله ځای ودرېدل شاه محمود و شاه حسین و کامه چې سره ودرېدل باچې یې په اور پسې موږ ولاړو بیا احمدشاه بابا باچې جوړه کړله هندوستان یې ګیر کړي ګورې منځ کېدی دا موجوده پنجاب دا پورې پاکستان دا څنګه لاس لاندې ستا راو کالوني چې ورته وایي ستا زیردست هندوستان هم پاکستان هم نن هندوستان او په اسمانو کې ګرځي پاکستان یې ترمیم جوړ کړی دي او دا ستا نه شو دا موږ شک ګرځو شندې کړي د ټول دا هغه زړې باچې زور کندهاري شکول مزه یې نیولې تقریر وکړي په نیمه دنیا کې شوت نه وي دا په څو کلونې باچې کړې په سر کې اوس هم باچې دغه د سر باچې راسو مځکه کوه خپل کام راټول خپل کام او اتفاق او اتحاد جوړ لوی ښایسته کام لوی ښایسته وطن حق اریان ولاړ دوی څه وایي موږ لاسونه ترانې موږ ښکر د دوی هغه ښه نوم دا دی وایي پښتون دهشتګرد پښتون پیرل پیروش پښتون اجرتي قاتل پښتون تاریخ او پښتون شته څه هغه موږ حیا وکړي بېجانو خلک یې ما پرې وایم چې زه هیروین پیروش یم زه اجرتي قاتل یم بیا تا د خپلې ښځې ډرایور کړی څه دپاره چې زه دونې بد سړی یم بیا ته خپله کور د ما سره څنګه خوندي بولې زه ستا ډرایور یم ستا کور بازار نه کور ځي ځې بیا یم زه ډرایور یم ته دننه په دا پوه شي پښتانه چې کومه کاسه کې وخوري هغه کې نوي دي او موږ یې میله جوړه کړې ده چې وجه دا ده نظام چې زموږ وطن د خزانو وطن دی خلکو ته راوړي جنګ نه کوو لیکن تیاري وکړو سر به سره خلاصوو احمدشاه بابا کیسه مې درته کوله زورور باچې وه هېڅ نه دي تصویر یا بالغ پوپل سره ودرېدل بالغ پوپل سره ودرېدل یا د نن وروڼو سره ودرېدل په چوړو مرزلو وویل افغانستان مې باید د دې لپاره نظام چې هغه وخت راځي چې هغه خلک موږ مورخان دي عزیزان راسي ګزاره وکړو د خپل کام د ده بخت سره ویښ ناس سره ورکړو موږ اته کروړه خلک یا نهه کروړه چې ملایان پکښې بل پکښې چې موږ په سل کې یو سړی هم د پښتانه دې کتار ته راوبولو په ګډه ملایان نور سیاسیان نور خلک اته لاکه انسانان چې دا زالار ورته د دې په غږ ته نږدې ناره وکړي د غږ مځکه ووشي هغې ناره وکړي الله اکبر یا زین الله دا مځکه ووشي موږ ښه خلک یو ځان دې لپاره راغلي یو کور یې ودان موږ چې دې ښودلو ډوډۍ راکړې موږ پټ کې چا راته وویل دوی پوه شو ټول راغلي دي چې چای به زموږ سره کوو
يعقوب ما هم رخرين ما يفيزيك ولا كريم ولا يعقوب ولا كريم كل الأرض رخرين ما في شيء ولا ما سرقوا شيء مسرقوا لوري مسرقوا ترخيص لوري ولا سرقوا بني لوري ولا سرقوا شيء سرقوا شيء لوري مسرقوا وما سرقوا ولا غير من الله لا يسرقوا سلاما